مټه تحصیل کې د جعلي ډاکټرانو لیبارټرو او غیر اخلاقی سرګرمیو هیڅ گنجائش نشته او په دغه دندو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډیر زر د قانوني کارروایي آغاز کولی شي. یادې څرګندونې د مټې تحصیل اسسټنټ کمشنر محمد ادریس خان خپل دفتر کې د مټې تحصیل صحافیانو ته د ملاقات په ترڅ کې کړي او زیاته کړې ده چې باید والدین د کم عمره موټر سایکل چلوونکو د اوور سپیډینګ او ون ویلینګ په مخه نیولو کې د دوی مرسته وکړي. نوموړي په دې هکله نور څه ویلي، راځئ چې وایو. یا جعلي ډاکټران یا جعلي لیبارټري دي هغه موږ سره دلته کې کمپلینټس موږ ته لګ را روان دي. نو په دې باندې موږ خپل یو هیلث کیر کمیشن چې کوم دی هغه انګیج کړی دی او قریب کو یا دا ویک شو یا نیکسټ ویک شو په دې به موږ خپل کاروایی کوو. نو څو کوم چې داسې انلیګل لیبارټري کوي یا به دا ځای پرېږدي او یا به قانوني کاروایی ته ځان ریډي ساتي. دلته کې په معاشره کې یو کم د میډیکل سټورز دي هغوی ماشومانو ته یا کم عمره چې کم هغه الیجبل دي نه هغه ایج والا هغوی ته داسې دوایانې ورکوي چې په کار نه دي چې هغه هغوی ته میلاو شي. نو ډرګز چې کم میډیکل سټورز دي هغوی صدران به موږ راغواړو ستاسو په ذریعه یو میسج هم ورته زه ورکوم چې یاره کاینډلي دا ستاسو هم بچي دي تاسو ته پته لګي چې کم ماشومان په دې ایج بریکټ کې نه راځي هغوی ته بالکل دا لیګلی چې کم دی دا تاسو چې کم یو انلیګل کار کوي لیګل په دې کې هېڅ قسمه پروویژن نشته. په خپل چې کم پرسکرایبډ ایج دی د هغې ایج مطابق په تاسو دوی ته خپل میډیسن ورکوئ یا چې چاته منی دي هغوی ته به بالکل نه ورکوئ. دا یو ډېر سټرکټ میسج دی د دې ټول میډیکل سټورز لپاره. د میسج نه بعد هم که بیا څوک دا څه قسمه عمل کوي نو په دې به موږ خپله قانوني کاروایی کوو. نو ښه ده چې دا ستاسو په تھرو دا میسج دوی ته کمیونیکیټ شي چې دوی د دې روکتام لپاره خپل ټول موږ سره پلی کړي. موټر سایکلو باندې ماشومان چې کم دي هغه ډېر زیات اوور سپیډینګ کوي او هغه اوور سپیډینګ د وجې نه ډېر زیات حادثات موږ ته مخې ته را روان دي. نو ستاسو په ذریعه یو میسج هم زه کنوی کول غواړم خپل د مټې چې کم زموږ مشران دي ټول ولس دی چېرې تاسو دا یو ډېر همبل ریکویسټ کوم موږ تاسو ته چې خپل بچي چې کم دي تاسو به حیثیت پیرنټس به حیثیت څوک مشر رور د چا به حیثیت ترې څوک مامای خپل ماشومانو ته پهله تاسو هم ذمہواري جوړیږي چې دا ماشومان چې کم دي تاسو پراپر د علاج انسازي وکړئ چې موټر سایکل چې دی دا ډېر د کار شی دی خو چې دا تاسو په طریقه باندې استعمالوئ په طریقه باندې یوز کوئ. ډېر د ګل په شان ماشومان چې کم دي په دې موټر سایکل حادثاتو د وجې نه چې کم دي هغه یا زخمي شي یا پرمنټلي هغه ډسیبل شي یا بالکل پکې لاړ شي چا ته پکې ډیث وشي. نو لومبې پیرنټس ته مشرانو ته فیملی کې ټولو ته زموږ دا یو ریکویسټ دی چې دې ماشومانو ته تاسو پویه ورکړئ دوی ته ووایئ چې یاره اول نه خو یا وایډ کړي کو وایډ کولی نه شي نه لږ په طریقه باندې اوور سپیډینګ چې کم دی کم کړي. بیا زموږ چې کومه ذمہواري جوړیږي نو په حیثیت ایډمنسټریټر د دې سب ډیویژن پای کې موږ ټریفک پولیس او باقي زموږ خپل لیویز موږ انشور کوو چې یاره یو څو ورځې داسې چې په هغې باندې به د بایپاس باندې ډېر ریګولر بیسس باندې دا اوور سپیډینګز او دا ون ویلینګ دا کېږي نو موږ به پرې خپل هم ریډس کوو او په هغې کې موږ تاسو نه هم دا تعاون کوو چې یاره چونکې اکثر ماشومان یې کم عمره نو موږ وایو چې دوی اوس جیل ته لیږو نو دوی ته بیا نور ایشوز جوړیږي. مونږ یې هم پراپر دلته چې راولي نو پراپر کاونسلینګ یې وکړو ګنټه نیمه هغوی سره موږ نشست وکړو چې بچې ستا ژوند ضروري دی دا ون ویلینګ چې کم دی یا د اوور سپیډینګ چې کم دی فور ا ټایم بینګ تا ته به مزه ملاویږي خو ته د ځان دپاره ته د خپل کور دپاره ته د خپل علاقې دپاره ډېر غټ تکالیف جوړوي. انشاءالله تاسو موږ او د دوی فیملیز یو ځای په دې ایشو باندې به کار کوو. تاسو روډز دپاره ووایئ چې په روډز باندې ډېر خلکو میټیریل ایښي او هغه میټیریل چې کم دی هغه یو په روډ کې حلل ټرافیک حلل پیدا کوي خلکو ته تکلیف جوړوي نه دا خو جي یو عام انسان لم پکار دی چې لږ سوچ کوي په دې شي باندې. ګوره موږ له پکار دا دی الله تعالی موږ ته وایي چې دا اشرف المخلوقات وو نو چې اشرف المخلوقات وو نو بیا به موږ ځان دپاره هم او د بل دپاره هم اسانتیا پیدا کوو. نو که په لاره موږ ځو په ټرافیک ته ګورو روډ باندې ګورو یا چېرته ګاډۍ موږ غلط پارک کوو یا چېرته روډ د پاسه میټیریل اچوو خښتې اچوو سیخان اچوو هغې نه بل کس ته تکلیف جوړیږي نو موږ خو پکار نه ده چې داسې چاته تکالیف زیات کړو. پکار دا ده چې هغوی دپاره نور هم اسانتیا پیدا کړو. نو دې کې هم زموږ د ولس خلکو ته دا خواست دی چې یاره تاسو د روډ د پاسه چې کم ګورنمنټ پراپرټي ده یا په هغې باندې څوک پیدل ځي یا په هغې باندې ټرافیک رواني په هغې کې تاسو دا قسمه میټیریل اچولو نه تاسو ځان چې کم دی سایډ ته وساتئ. کني په دې باندې هم دفعه 144 لګېدلې ده په هر څه باندې هم موږ سره اختیار شته او موږ لومبې تاسو ته ریکویسټ کوو چې یاره تاسو د دې شیانو نه لږ
روکتام یې وکړي چې څه علاقې تاسو یاد کړئ نومونه زه نه علم دغه علاقو خو هغې کې لږ ډېر داسې څه اکټیویټیز د خلکو روان دي چې په هغې لوکل خلکو ته ډېر تحفظات دي شکایات دي نو هغه به زه پولیس سره ټیک اپ کم او پولیس ته به ووایو چې یاره دې علاقو کې چې دا کم غیر اخلاقي سرګرمۍ روان دي د دې خلاف دوی خپله کاروایي وکړي